بعد سبايا وسمداني تا سلام فالله بندگران قریشی تا سلام قریشی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. سورة المنافقون مدنية وهي 11 آية وفيها ركوعان. دا سورة منافقون پا مدینہ منورہ کے نازل شوی دی. 11 آیاتون دی او 2 رکوع دی. شان نزول کے واقعہ دا سے دچی بنی مستلق یو قبیلہ وا او دغه قبیلے سردار حارث ابن ضرار د پیغمبر علیہ السلام خلاف د جنگ تیاری شروع کو. بنی مستلق قبیلہ او داغی سردار د پیغمبر علیہ السلام خلاف جنگی تیاری شروع کو. پیغمبر علیہ السلام تا اطلاع چی ورسیدلا نو پیغمبر علیہ السلام دا مسلمانانو یو جماعت تیار کر دغه کافر مقابله د پاره. د صحابه کرام سره ډیر منافقان په دې جهاد کې شامل شو. منافقان په دې خیال اوتل چې موږ ته مال غنیمت په لاس راشي. منافقان سره لري چې کافرو خو بیا هم یقینو چې دې جنگ کې پیغمبر علیہ السلام به ګټه کوي. نو د مال غنیمت په خیال منافقان لاړل. پیغمبر علیہ السلام چې کله بنی مستلق قبیله مقام ته ور ورسېد نو حارث ابن ضرار دا کافر قبیله سردار دے خورست بیا مسلمان شوی دے رضی اللہ تعالی عنہ او دا دلور دا پیغمبر علیہ السلام سره نکاح شوی دا پیغمبر علیہ السلام سخره هم دی و دا وقت کی کافر. نو دے حارث ابن ضرار مخکنا دا ابو یو چینه یاکویو هغه ته به مرسی وي پاغه باندې د قبضه کړی و او به کافر قبضه کړی وي. جنگ اوشو او صحابه کرام کامیاب شو غالب شو کفار شکست خوړه. بنی مستلق قبیله څخه خلک مړ شو سو تختیدل
او پیغمبر علیہ السلام کامیاب شو. دا غوی ډیر مالونه نارینا زنانا د مسلمانانو لاس ترالل. دې دې پورې خو د میدان جنگ خبر اوشلا، خو دې نه پس د مسلمانانو لخر د دې مریسی کوي په غاړو پکوي اوس د دوی قبضه راغله، کافرانو شکست خوړه، لا اوبه د دوی قبضه کې راغلي. نو دغه ځای کې یو مهاجر صحابي او بل انصاری صحابي په اوبو باندې یو ور سره جګړه وکړه، او خبره دې ته رسیده چې یو عظیم قتل و قتال جوړېده. مهاجر خپل مرګر ته आवाज وکړ، اے مهاجرینو راشه، او د انصاری خپل مرګر ته आवाज وکړ، اے انصارو راشه. قریب وا چې یو لوی جنگ د مسلمانانو منځ کې خپل شوی وي، خو پیغمبر علیہ السلام عین موقع ته ورسېده او ډیر زیات خفه شو. وی فرمایل ما بال دعوه الجاهلیه، دا د جاهلیت نعرم ولی اوالا چې اے انصار راشه اے مهاجرین راشه. دا خو د جاهلیت دا وطنی نسبی او قومیت والا بنیاد باندې جګړه کول او یو بل سره امداد کول خراب خبره. دعوها فانها منتنه، دا خبره پریګ ده، دا بدبوې خراب خبرې دي. او وی فرمایل مسلمان به د مسلمان امداد کوي، که ظالم وی که مظلوم وی، خو مسلمان به د مسلمان امداد کوي، که ظالم وی که مظلوم. نو دا د مظلوم سره امداد باندې خو ارسوک پیږي، نو دا ظالم سره امداد به څنګه کیږي؟ نو د دې وضاحت پیغمبر علیہ السلام داسې وکړو چې د مظلوم امداد خدا لري چې د ظالم د ظلم نه بچکا، خو د ظالم امداد داله چې د ظلم لاس ولا اونیسا، چې مکو ظلم دا هغه سره امداد دی. نو مظلوم به د ظالم نه خلاص کی او د ظالم د ظلم لاس اونیسا. کدا ظالم ارسوک دی، کده رور دی، کده پلار دی، کده زوی دی، که اشنا دی، د ظلم لاس ولا اونیسا. او دا د وطنیت او د قومیت او د نسبیت جاهلانه چغې پریک دی، دا بدبودار چغې دی، ګنده چغې دی، دا مو وایه. جګړه ختمه شوله. په دې معاملې کې دا مهاجری صاحب چې دی مهاجر جهجاه نومې دی، زیاتې د کړې، او د دې مقابله کې سنان ابن وبره جوهنی دا د انصارو د مدینه و، پته زیاتې شوی دی، زخمی شوی مو. عباده ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم تمینت زاری وکړل سنان ابن وبره ته، هغه ته به زما ورور دی ما بخلی دی. نو جګړه کې ظالم او مظلوم دواړه خپل رونه شو، د زړه د اخلاصه بخنه وشوله او دواړه رونه شو. د منافقانو یو جماعت د مال غنیمت په تمه باندې مسلمانانو سره تللی دي، او د هغوی سردار دی عبدالله ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین، د منافقانو یو لوی سردار. دې په زړه کې د پیغمبر علیه السلام او د صحابه کرامو سخت دشمنو، خو د دنیا د فائدې په خاطر ځاني مسلمان ښکاره کو. چې دته پته ولګېده چې مهاجر او انصار دو صحابي او بل سره جنگ کوي، نو د په مسلمانانو کې بے اتفاقی پیدا کولو لپاره دا موقع غنیمت وګڼو،
او دغه وخت کې د په مجلس کې خالص منافقان را جمع او په مؤمنانو کې صرف زید ابن ارقم موجودو. نو د انصار د مهاجرینو خلاف راپورته کولو کوشش وکړو او دی ورته وایي دا منافق وی دا خلق تاسو په خپل وطن کې راوستل او شتم کړل او په سرونه م سواره کړل او په خپلو مالونو کې م وله ایسې ورکړلې، جیداد م ورسره تقسیم کړ او دا ستاسو په ډوډو چې پاللی کېږي اوس دوی ستاسو مقابلې ته راووتل. آئنده د دوی سره مالی امداد مه کوئ، پخپل بخوار واری شیوزی با. او اوس تاسو له پکار دی د منافق تقریر شروع دی. خو منافق عبدالله ابن ابی خپلو مرګرو ته وی اوس دله پکار دی چې مدینې ته ورسېږئ، نو تاسو کې چې کوم عزت والا دی هغه دا ذلیلان د کلي نه وباسي، عزتمن به ذلیلان وباسي. عزتمن نه مراد د په خیال کې څوک دي؟ د ډله انصار د مدینه هغې ته عزتمن وي، او ذلیل نه مراد څوک دی؟ د دې بدبخته په خیال کې هغه پیغمبر علیه السلام او ملګري دي معاذ الله. لکه چې ده وویل چې موږ به پیغمبر علیه السلام او ملګري د مدینې نه وباسو. زید ابن ارقم صحابی چې په دغه مقام موجود او هغه دا خبره واورېده فوراً را پاڅېدی، وی قسم په الله ته ذلیلې، ته خوارې، ته په غضب اخته. او پیغمبر علیه السلام الله ولا عزت ورکړی دی او د مسلمانانو ورسره د زړه مینه ده، ابه کامیابي او ته ذلیلې. عبدالله ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین هغه په خپل نفاق باندې پرده اچول غوښتل، لا نور به سوي هغه ویلی نو. او چې د زید ابن ارقم غصه ووریدله په هوش کې راغی، اوس پوهیږي چې کفر مخکاره کېږي. نو زید ته وی من گپ لګاو، دا خو موږ هسې ټوکې کولې، او زما په زړه کې د پیغمبر علیه السلام خلاف کار کول په زړه کې مې نشته. زید ابن ارقم د دې مجلس نه پاسېد او پیغمبر علیه السلام خدمت کې حاضر شو، او د عبدالله ابن ابی ټوله قصه پیغمبر علیه السلام ته بیان کړله. پیغمبر علیه السلام چې وره ډېر خفه شو، چهره مبارک باندې د غم او د غصې آثار ښکاره شو. خو زید ابن ارقم کم عمرو، د پیغمبر علیه السلام ته تپوس کې هلکه دروغ خو نه ویل. نو زید ورته قسم خوري چې ما په خپلو غوږو دا خبرې د ده نه اورېدلې دي. بیا پیغمبر علیه السلام ورته دې خبرو کې څه شک شبه خو دې نشته. نو هغه بیا هم په دغه طریقه جواب وکړ. دې نه پس دا خبره د مسلمانانو په لښکر کې خوره شوله، او ټولو یو بل سره چې خبره کوله بس همدقه د عبدالله ابن ابی خبره بار بار کېده چې دقسې وي او دغسې وي. دې خواته انصار هغه زید ملامته کوي چې د قوم په سردار د تهمت ولګاو، قطع رحمي دې وکړه. نو زید ابن ارقم وی په الله قسم قبیله خزرج کې د ټولو نه زیات ماته عبدالله ابن ابی محبوبو، خو چې د پیغمبر علیه السلام خلاف خبره کړې ده نو برداشت مې نشو کولی که دا خبره زما پلار کړې و او به مې پیغمبر علیه السلام ته رسوله. بل طرف ته عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علیہ السلام ته عرض کوي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته اجازه وکړه چې د دې منافق گردن کټ کم.
بعض روایاتو کری چې عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کو و عباد ابن بشر تا حکم وکړه چې دې سړي سر وروړي. پیغمبر علیہ السلام و عمره د دې خبرې به څه جواب کیږي چې په خلکو کې دا شهرت وشي چې د پیغمبر علیہ السلام مرګري خپل برګري وجني. د پیغمبر علیہ السلام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع کړ دا عبداللہ ابن ابی دا قتلنا. دا دے عبداللہ ابن ابی زوی دے دا دے منافق یو زوی دے اور دیر کرم مومن دے دا غم عبداللہ نم دے. دا پیغمبر علیہ السلام خدمت کے حاضر شو اور عرض کئی پیغمبر علیہ السلام تا کستاسو ارادہ زما دا پلار دا وجلوی نو ما تا حکم وکا د خپل پلار سر بزر وړم. ته به د دې مجلس نه پاسېدلی نه چې ما به تاله د خپل پلار سر روړی وي. او بیا عرض کوي خزرج قبیله په دې ګواه ده چې په دې ټول قوم کې زما نه زیات د والدینو خدمت والا او تابعدار بل څوک نشته. خدا اللہ دے رسول خلاف خبر برداشت کول نشم نو بس ما ته حکم وکړه د پلار سر وروړم. او دا خبره ځکه کومه چې اسنه کته بل چاته حکم وکي او زما پلار د بل چا د لاسه قتل شي او هغه سړی زما مخکې اوړي وروړي اسنه نسبی غیرت را باندې غالب شي او زه هغه سړی بیا مړ کما دوزخی بشم. دا به زما د پاره د عذاب سبب وګرځيږي. پیغمبر علیہ السلام و تو فرمائل زما اراده دا غدا قتل نه دا چاته مې نه دی ویلي. دی واقع نه پس پیغمبر علیہ السلام دا عام عادت خلاف بے وقت سفر شروع کو اعلان وکړ. پخپل په اوخه باندې سور شو. د پیغمبر علیہ السلام د اوخې نوم د قصوا. چې ټول صحابه کرام روان شو نو پیغمبر علیہ السلام خپلا عبداللہ ابن ابی را اغسط او تپوس ته کوي چې دا خبره تا داسې کړې ده. بشمیر قسمونه ورته وخوړل وی بالکل مې نه دی ویلي او زید ابن ارقم دروغجن دی. عبداللہ ابن ابی په خپل قوم کې عزتمندو د د اقرار نه رستو خلکو زید ملامت کو زید ابن ارقم او مرګرو وی چې دوکه شوی وی په خبره ابی دا سن دی ویلی عبداللہ ابن ابی. پیغمبر علیہ السلام دا عبداللہ ابن ابی قسمون و عذرون قبول کړل او زید ابن ارقم باندې د خلکو غصه وا چې ولې داسې خبره پیغمبر علیہ السلام ته وکړه دا خو نه دی کړی. هغه هم د خلکو د رسوایۍ د وجې داسې پټ پټ کېده. د پیغمبر علیہ السلام پورا لښکر مکمل شپه او ورځ یو شان سفر وکړ. ټوله ورځ او ټوله شپه سفر وکړ او په بل ورځ باندې بیا هم د سحر سفر یې کو تر دې چې لمر تیز شو. دقه وخت کې پیغمبر علیہ السلام مرګرو ته یو ځای کې د دمې کولو حکم وکړ. نو پورا شواروز مکمل سفر شوی و. صحابه کرام ستړي ستومانه او چې څنګه د دمې اجازت وشو خلک پریوتلو لږ ساعت پس اوده شو. راوی وی چې پیغمبر علیہ السلام د عام سفر کولو د عادت خلاف فوراً بے وقت سفر شروع کو او دا سفر دومره اوږد دی. د دې مقصد دا و چې په دې لخکر کې د عبداللہ ابن ابی د خبر شهرت اونشي. دا خبره خوره نشي. نو په یو کار کې مشغول کو چې دی په ځان یو د خبره ته خیال نشي. بیا چې سفر شروع شو نو دې وخت کې
چې لا قرآن آیاتونه دې باره کې نازل شوي نو نو عباده ابن صامت راغی او ورته وی دی عبدالله ابن ابی ته چې خپله د پیغمبر علیه السلام خدمت کې حاضر شه او اقرار وکړه چې او دا غلطه خبره ما کړې ده خو ما لپاره بخښنه وغواړه نو خدای به دې وبخي عباده ابن صامت عبدالله ابن ابی ته چې راشه اقرار وکړه پیغمبر علیه السلام ته به درخواست وکړي چې بخښنه راله وغواړه هغه به له بخښنه وغواړي خدای به دې معاف کړي وی دغه وخت کې عبدالله ابن ابی نصیحت واورېده خو مخ یې واړو نو عباده ورته وی ستا په باره کې خامخا به وحی نازلېږي تا مخ واړو زه ته نصیحت کوم او ته مخ اړی بله وخته په دې سفر کې زید ابن ارقم داسې د پیغمبر علیه السلام خواته کله کله رانږدې شي ځکه په زړه کې یقین دی چې دا سړی منافق دی دروغجن دی او دې ما ملامته کوي ما رسوا کوي الله به خامخا آیاتونه رالیږي زما به پکې تصدیق کیږي او دا سړی به الله دروغجن ثابتوي منافق به ثابتوي ناصافه زید ابن ارقم وی ګورما چې پیغمبر علیه السلام باندې د وحی دراتلو کیفیت شروع شو تندی مبارک باندې خوله رااله او په سورلی پیغمبر علیه السلام چې ناستو نو سورلی به د ډېره بوجه کېناسته اوښه کېناستله نو زید ابن ارقم وی زما امید پیدا شو چې اوس به انشاءالله وحی نازلی شي پیغمبر علیه السلام نه دغه کیفیت چې ختم شو نو زید ابن ارقم وی زه په خپله سورلی پیغمبر علیه السلام په خپله سورلی وی د خپل سورلی نه لاس را اوږد که او وی زما غوږې ونیوه وی ما ته چې یا غلام صدق الله حدیثک یا لکه ستا خبره خدای رښتیا کړه ونزلت سورة المنافقین فی ابن ابی من اولها الى آخرها او دا عبدالله ابن ابی په باره کې سورة منافقین دا اول نه تر اخره پورې نازل شو بل روایت کی دی چې مدینه منوره ته قریب یو لوی میدان دی وادي عقیق وتوي د مسجد نبوی نه چې مسجد قباء ته دینو په لاره کې راځي وادي عقیق وی دغه کې عبد الله ابن ابی منافق د چې زوی دی عبد الله مؤمن هغه لټاو په لښکر کې ولټاو اوله نږدې ورغی او د پلار اوښه کینولا او د اوښه په دې خپه باندې خپه کېښودله او توره ورسره ده او پلار ته وایي په الله قسم مدینې ته تر هغې داخلېدی نه شي چې تر څو پیغمبر علیه السلام ستا د داخلېدو اجازت نه کړی تر څو چې دا خبره نی واضحه شوې چې عزت والا څوک دی ذلت والا څوک دی عبدالله ابن ابی خوار او ذلیل دی زوی ورته مخې ته ولاړ دی او لارې وله نیولې ده او چې څوک په لاره راځي نو ورته وایي پلار سره هم څوک داسې کوي پرېږده مړه پلار ته مخه پرېږده خو دی وایي نه چې پیغمبر علیه السلام اجازت نه کړې مدینې ته به نه دی او دا خبره به نن سپینو چې عزت والا څوک دی ذلت والا څوک دی د پیغمبر علیه السلام سورلی را ورسېدله وی څه چل دی وی عبدالله لګېدلی د عبدالله ابن ابی یې ایثار کړی دی دغه وخت کې دا منافق د خپل زوی ته وایي وی زه د ماشومانو نه او د زنانو نه زیات ذلیل عزت والا پیغمبر علیه السلام دی پیغمبر علیه السلام دا خبر اورېد زوی ته ورته پرېږده د پلار دا لار خوښه که چې ځي مدینې ته یې پرېښودو دې دی پورې د سورت منافقون د نازلېدو هغه شان دی شان نزول اوس دې نه پس دا سړی د دې قبیلې سالار حارث ابن ضرار دی مسلمان شوی دی
او د لور د جویریا دا د لور وا ادم پرې وینځ غلامانو کې راغلی را او دا پیغمبر علیہ السلام تقسیم چې کړی د ثابت ابن قیس ابن شماس پیسہ کې راغله نو ثابت ابن قیس د جویریه ته ویل وې ته محنت مزدوری به وکي مال به دومره پیسې راکې نو تا به آزاد کم دې ته وی کتابت د مکاتبه کړله اوس دا رقم د دې د وسنه کې د ډېر زیاتو نو جویریه رضی الله تعالی عنها راغله پیغمبر علیہ السلام ته درخواست کوي زه مسلمان شوم ما شهادت کوم د دې خبره چې الله یو دی شریک وسره نشتا شهادت کوم د دې خبره چې ته د الله رسولي او بیا وی زه د ثابت ابن قیس پیسې کې راغلی ما او غزه مکاتبه کړلم خو په ما چې کوم رقم مقرر کړی دی زما د وسنه کېږي ما سره پکې امداد وکړه پیغمبر علیہ السلام د دې درخواست قبول کړ او د دې بدل الکتابت هغه رقم ورک او دای آزاد کړلا او بیا وسره د نکاح اراده وکړه جویریه خوش قسمت را چې پیغمبر علیہ السلام وسره نکاح کوي دی جویریه رضی الله تعالی عنها 3 ورځې مخکې خوب لیدلو چې د مدینه منورې نه سپومه رااله او زما جولې ته را پریوتله وې دا خوب یې چاته ویل نو خو چې کله د پیغمبر علیہ السلام سره د دې نکاح وشوله د خوب په تعبیر کوي شوله چې د مدینه سپومه زما غېږې ته رااله اوس دا یو قوم د سردار لور ده اوس د پیغمبر علیہ السلام بیبي شوله د دې خبره فائدہ دا او شوله چې د صحابه کرامو د مجاهدینو په قبضه کې دا سل بیبیانې د دې د قوم وي هغه وینځي شوی وي او ټول وی جویریه د زمنګ مور شي او دا غیر قام زنانه د زمنګ وینځي شي مناسب نه دي موږ ټول د الله په نوم آزاد کړي هغه وینځي آزاد شولې اذا جاءك المنافقون چکلتا تا منافقان راشی قالوا ندوی در توی نشهد انک لرسول الله من شهادت کو چتا دا اللہ رسول والله يعلم انك لرسوله الله تعلم دے چتا دا اللہ رسول والله يشهد او الله گواہے ان المنافقین لکاذبون چه بیشک منافقان دروغ جنی وی نشهد انک لرسول الله شهادت در تکو چه تدا اللہ رسول نو او رسول خوئی خو پا دے شهادت کی دوی دروغ جنی تا رسول اللہ نمانی والله يشهد او اللہ گواہ دے ان المنافقین لکاذبون چه بے شک دا منافقان دروغ جنلی اتخذوا ایمانهم جنتا دوی نیولی دی خپل قسمون یو ڈال پا دی قسمونو باندزان دا مسلمان دا گزار نبچ کئی خپل جان و مال پہ محفوظ کئی نور دروغ جنلی اتخذوا ایمانهم دینی ولی دی خپل قسمنا جنتن ڈال فصدوا عن سبیل اللہ پس دی منی کول کی دلال دا اللہ نا انہم ساء ما کانو یعملون بے شک دیر ناکار دے انہم بے شک دوی ساء دیر ناکار دے ما اغا کانو یعملون چی دوی کم عمل کئی ذالک بأنہم آمنوا دا پدے وجہ چی دوی بأنہم آمنوا چی دوی ایمان روڑے دے ثم کفرون بیا کافر شویلی فتبع علی قلوبهم
د دوی پزړونو باندې مهر جباریت لګېدلې ده فهم لا يفقهون پس دوی پوهیږي نه په زبانی ایمان راوړی دی د زړه نه منکر دي مدعی د ایمان دی کار د کافرو کوي نو دا بیمانی او دا فریب د دې په وجه باندې د دوی په زړونو مهر لګېدلی دی په زړه کې خیر نه داخلېږي فطبع على قلوبهم پس مهر لګېدلی دی د دوی په زړونو فهم لا يفقهون پس دوی پوهیږي نه وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ہر کله چې ته ووینې دوی تعجبک اجسامهم تعجب کې اچیتا د دوی بدنونه دا غټ غټ بدنونه دي نو دی بتا په تعجب کې واچي ډول ډال والا بدن د چاپلوسه خبره نو پدې تا دوک کوي وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ہر کله چې ته ووینې دوی لرا تعجبك أجسامهم نو د دوی دا بدنونه تا په تعجب کې اچي وَإِن يَقُولُوا او کچر دوی خبرې کوي تسمع لقولهم تب د دوی خبرو ته غوږ کېږدې د چالاکۍ خبرې دي ته به ورته غوږ هم کېږدې كأنهم خشب مسنده دوی داسې دي لکه اوچ لرګي تکیا کړی شوی دا اوچ لرګي کټ شوی چې دیوال ته تکیا لګولې د اسم نه دي اوچ کړس لرګي دي بیکارا دیوال ته ولاړ دي نو دا بیجان لا یعقلو دي په شکل ظاهری بدن د تغټ پټخکاری ایمان پکې نشته ری قوت پکې نشتا د جهنم خشاک دی کأنهم خشب مسنده لکه چې دوی اوچ لرګي دي ولاړ تکیا شوی يحسبون كل صيحة عليهم بزدل دومره دي نامرد دومره ډرپوک دومره چې چرته شور غوبل جوړ شي وی اسې نه زمون خلاف خبره ني په موږ حمله رانه شي زکه زړه کې جرمونه دوی ته معلوم دي نو د خپل جرم په وجه باندې هر ځای چې شور زوږ شي نو دوی ته اړه خطر راشي چې زور زمون خلاف خبره کوي يحسبون كل صيحة دوی بغنی هر یو आवाज علیهم پخپل ځانونو هم العدو دا دشمنان دي فاحذرهم نو دوی نه ځان بچکا دا خطرناک دشمنان دي دا منافقان ځان ته نه بچکا او خيار اوسېګا قاتلهم الله الله دې دوی قتل کی ان يؤفكون کم طرف ته دوی اړولی شي د ایمان اظهار کړی دی او صداقت والا رڼا ویني بیام د بیمانه پتیارو کې ځان غورځي نو د دوی په حال تعجب ان يؤفكون کما لقت دوی اولی وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم وإذا قيل لهم تعالوا چکل دوی تا اویلی شی تعالوا راشه دی عبدالله ابن ابی دتا اویلی شو چه تراشا او پیغمبر علیہ السلام تا اقرارو کا دعا بدتو کی اللہ بد معاف کی نو د سرو خوځو مخه والو عباده ابن صامت وتویل چې ستا په باره کې بخامخه قرآن نازلېږي زه راته وایم چې راشه پیغمبر علیه السلام نه معافي وغواړه بخښنه به راته هغه م وکړي الله نه به م وغواړي نو ته مخ واړو بل یو روایت کې دی
چې دل خلق د خیر خواهی لپاره ورلل او ته استا باره کې قرآن نازل شوی دی خو اوسم وخت نه دی راشه د پیغمبر علیه السلام خدمت کې حاضر شه او اقرار وکړه او غلطی را نشوي دی نو پیغمبر علیه السلام به تا لپاره بخښنه غواړي نو دی ورته جواب کې څه وایي وی تاسو راته وی چې ایمان راوړه نو ایمان مې راوړه تاسو راته وی ایمان راوړه تاسو راته وی زکات ورکړه نو ورمې کړ اوس دې کې نور څه پاتې دي ولی پیغمبر علیه السلام ته سجده وکم بس یو سجده پاتې نورې مو منم سره داسې د بې ادبۍ خبرې کوي چې تاسو راته وی ایمان راوړه نو راومې تاسو وی زکات ورکړه نو ورمې کړ نو بس یو سجده ورته پاتې نور ورته څه وکم او راځي نه چې پیغمبر علیه السلام ته ووایي چې بس غلطۍ رانه شوې دی نو د ده په زړه کې د سره ایمان وونه د چې هغه ایمان په کوم وخت کې ښکاره کو نو هغه وخت کې هم پکې نو ده ته بخښنه غوښتل فایده نه ورکوي وإذا قيل لهم تعالوا هر کله چې دوی ته ویلی شي راشه تاسو یستغفر لكم رسول الله بخنه بوغوالی ستاسو د پاره د الله رسول لو رؤوسهم ندوی سرونو خذل ورأيتهم تبوین دوی لرا یصدون چې دوی من کول کوي د لارې د الله نه وهم مستكبرون او دوی غرور او تکبر کوي سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم د دوی په حق کې برابر ده سواء عليهم د دوی په حق کې برابر ده استغفرت لهم کچره ته بخنه غواړي د دې لپاره ام لم تستغفر لهم یا ته بخنه اون غواړي د دوی لپاره لن يغفر الله لهم الله بچرم دوی ته بخنه ونکي ایمان پکې نشتا تستغفر لهم 70 مرة كأو يازل ولا ترى مغفرة دعاء غوالي لن يغفر الله لهم الله بخنا ان الله لا يهدي القوم الفاسقين بشك الله هدايت نكي قوم دنا فرمانو فاسقانو تا هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله دوی ویلی دی هم الذين دوی ویلی دی هم الذين يقولون هم دا اغا خلق دی چی دوی وای لا تنفقوا خرچ مکوی علا من پا اغا چا عند رسول الله چی دا اللہ دا رسول سر دی دے منافق مہاجرین توی چندے مور کوي خیراتون پہ بن کے دا انصار با پخپل تختی هم الذين يقولون هم دا اغا خلق دی چی دوی ویلی دی لا تنفقوا على من عند رسول الله تاسو خرچه مکوئے پا اغا چاچے در رسول اللہ سره دی صلی اللہ علیہ وسلم حتی ینفضو تردے چی دوی بخوار وارشی نو دا خلقو رزق ستا پلاس کرے چی توید جبے نور کوما وللہ خزائن السماوات والارض او خاص اللہ سر خزانے دا اسمانون او دزمکی دی ولكن المنافقین لا يفقهون لیکن منافقان پوئیگی نا دزمکی او دا اسمان خزانے دا اللہ دی کم خلق تی دا اللہ دا رضا دا پارا پیغمبر علیہ السلام سر امداد کی اللہ بدا خلق اوگے تگی نپری دی خام خواب ورلس امداد ور کی یقولون لئن رجعنا الى المدینة دا منافقان وی لئن رجعنا کچر من واپس شو الى المدینة مدینه منوریتا لیخرجن الاعز خام خواب اباسی عزت من کسان من هذا مدینین الازل بزلیل دا زلیلان با اباسی نو الاعز عزت من دے زان توی الازل کمزور زلیلان مسلمانان و پیغمبر علیہ السلام توی معاذ اللہ وللہ العزت ولرسولہ عزت اللہ سر دے ولرسولہ او دا اللہ رسول سر دے
وللمؤمنین او مؤمنانو سره دی الله عزت چاله ور کړی دی خپل رسول او مؤمنانو ته. نو دا منافقان نه پوهیږي چې عزت والا څوک دی بے عزت څوک. اصلی عزت الله سره دی. بیا چې د الله سره د چا تعلق وي درجه په درجه هغه عزت الله اغویله ورکوي. ډیر تعلق د پیغمبر علیه السلام د الله سره نو ډیر عزت هغه ورکړي شو. وپسې د صحابه کرامو تابعین تبع تابعین تر قیامت مؤمنانو سره چې له چا څونه تعلق د الله سره دی اقوم عزت به الله ورکوي. یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا تلهکم اموالکم غافل دی نکی تاسو لرا اموالکم ستاسو مالونا ولا اولادکم ونستاسو بچی عن ذکر اللہ دا ذکر دا اللہ نا ولكن المنافقین لا يعلمون لیکن منافقان پوئیگینا یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا تلهکم غافل دی نکی تاسو لرا اموالکم ستاسو مالونا ولا اولادکم ونستاسو بچی عن ذکر اللہ دا ذکر دا اللہ نا دا طاعت دا اللہ نا دی تاسو غافل نکی. من محبت کو بچو سر و مال سر خودم رنا چی دا اللہ دا عبادت نا پکے غافل شی. او کسوک دا مال و دا بچو سر دیر محبت کے و دا اللہ نا غافل شی دا غوی سحال. ومن یفعل ذالکا اگا چاچے دا کار اوکو دا ذکر اللہ نا غافل شو پا بچو پا مالونو فاولائک هم الخاسرون پس ام دا کسان تاوانیان دی. وانفقوا مما رزقناکم اولگوے دا اللہ پنم خرچ کے دا اللہ پنم مما دا اغمال نرزقناکم چه منگ در کردی تاسو تا من قبل ان یأتیا احدکم الموت مخ دا دینا چراشیو کسلا تاسو تا مرگ دا مرگ نا مخ کے خیراتونو کے دا اللہ پا نمبانے اولگوے او چه مرگی راشنو بیا فیقول ربی پس وائی دے اے رب زمان لولا اخرتنی والد زرستو نکرلم الى اجل قریب یو نزدے نیٹیتا لگ وخرال راکا حج میں نرے کرے او ملکے گما خدا یو کال دو عمر را چا حج للارشم زکاة میں نرے ور کرے لگ عمر راکا چا پاسم او دا زکاة پخپل لاس تقسیم کما دا سے نور دا نیکے کارونا میں ندی کرے اس میں وجنما لگ مقراکا چا دا طول دا نیکے کاروناو کم. فیقول رب لولا اخرتنی نو دے بوئی اے ربا لولا اخرتنی الى اجل قریب والد زرست نکللما الى اجل قریب یو نیٹے نزدیتا فاصدق نزب خیرات نوکم واکم من الصالحین او زبد نیکانو خلق نشم. نچے زن کدن دراسی ناغا وقت خیر خیرات کے نسپی اسے پا جندو کا چیو سڑے پا جند کے پسحت کی یو روپے دا اللہ پا نمبانے اولا گئی یو روپے او دے زن کدن کوئی چیز ما دا مرگ نرست 100 روپے ورکے یا دا اخپلوانے بیا 100 روپے ورکی دا اغسلو نا دا یو روپے غورا چی دا پخپل لاسی ورکی روغ جوڑ دے او دا خودے پا نمے ورکنا. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا بالکل نرستو کئی دلرا اللہ پاک چالرا نفس یو نفس لرا لن يؤخر الله نفسا اللہ یو نفس نرستو کئی اذا جاء اجلها چکلے نیٹا راشد دے نفس. واللہ خبیر بما تعملون اللہ خبردار دے پا اغس تعملون چتاسو کم عمل کوئی. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.